دا واوره مې راغستې ده خو چې زی ماما څه شي چې کور ته ورسوي میلمانه دي. زی ماما څه شو؟ زی ماما زی ماما څه شو؟ یم لالا ولې؟ هلکه دا واوره کور ته ورسوه میلمانه دي. ما خو لیندل دله وروره دا به رالانې نو هلې به یې رسوم زه یې نه رسوم. دا خوله دې بنده که لینده به هم دله والم خو دا واوره ورسوه زرشابه. لینده ماله واله زه ځان له مرغۍ ولم. یا خدایه پاکه دا څه په ګاډو واډو واوړي دا لینده م واله خو دا واوره ورسوه. صحیح ده دا چېرته چېتې کوي د دې نه؟ یاره چې څه به تې وکړي خو ته یې ورسوه کور ته. ښه زه لاړم. یاره دا واورم ضروري ده خو سازې مرغۍ دي نن. الله اکبر. لالا به وایي چې وروره واوره سړي څه کړه میلمانه به ناست چې چای به ترې وڅکوو زی ماما دلته ګرځي. هله اواز راته د باخران شیشه ښکاري. وروره زما لا یوه سترګم صحیح نه ده. که چای مرغۍ نه ولم زه غټ غټ شی نه ولم. یو وروره دا خو مږه ده. خدای دې خیر کړي چې لالا رام دې را نه شي وایي مې بیا بل ورځ یې لالا پوښتۍ ماتې کړلي. الله اکبر. لالا لیونی دی وایي واوره ورسوه ځان له راستن ولې نه ولم. واوره چې رسوم نو ځان له سیناکي ولې نه کوم. دا مزې ام پی ای ته ووایه قسم په خدای چې دا ستنې ټولې راټوم په دې لینده. خیر زی ماما چې چل دی لکه راخوله دې ولم ګزار ونه کې چارته ځې لالا راته ویلې ویل واوره کور ته ویسه مړه چې نن د په ما به ګوره نارې نه وهئ خواته نه ودرېږي او چې لیندا سنۍ نو بیا زمونږ خواته ناستې څه په ما به ګوره ویم نارې نه وهئ غلی شه که نه به لیندا ګزار ونه کې په دې څه کې لالا ویل دا واوره ویسه کور ته چې چای پکې وکړي. ته راځه ګپ لګو او دا واوره به وروسته ویسې دا به په اوبو کې کېدو دا به ورته یخه پرتی غلی شه زما له لیندا پټی دا لیندا نه پټو راځه هلته په خوړ کې به دا په اوبو کې کېدو دا واوره دا به یخه پرتی او دا به بیا وروسته ویسې راځه. غلی شه به لالا ما بیا ما وهې څه نه وایي که نه راځه لالا ویل کور ته ویسه او په دې څه کوي کور د دې نه چای هم کوي او دغه هم پکې کوي دا اوبه پکې یخوي. نو راځه چای به ترې وروسته وکړئ راځه هلته ګپ لګو راځه هله او زه چتې ولم دوه به ولو که چتې ول نه غلی شه بالکل لیندې ته ته راځه ږدم دا دا واوره راوړه چې دا لږ کېدو صحیح ده او ته چتې وله او بیا به دلته کېنو لږ ګپ به ولګو صحیح ده او دا واوره له دلته ږدم په دې اوبو کې صحیح ده په اوبو کې راله ولږدې په اوبو کې چې یخه پرتی که نه دا په اوبو کې یخېږي او که نه په اوبو کې دا نه خرابېږي صحیح ده کېږده ځه راځه هلته ګپ لګو راځه راواوړه صحیح ده راځه ته راواوړه له ګپ لګو دا به ورته یخه شي په اوبو کې راواوړه. خو به اوس داسې وي چې راته ووایه چې چېرته بیخي ورکې یاره زمونږ تپوس نه کې زه لالا سه تلی وم غوښې م راټولې کړې وو سړي راله چمړه م راکړی وه په چمړه څه کې لالا ویل زه دې نغاره ساتم. اوس به نغارې غږې ته نه ما ورته ویل ما زه هم داسې پروګرام لزم بله ځوانه والله ګورې ښه دی خبرې په کول کې او لالا راله د چمړه چپل هم اخیستې دي. لکه ځوانه دا چپل ګوره ډېر اوریجنل چپل دی ښه غلی شئ چې رانه پټ نه کوي. د واورې فکر ونه کړي بله خبره ته کوم مودي ته ووایه قسم په خدای 300 جازونه له زه په دې لینده ولم. دا ماله ده دا واسې ډوزئ عمران خان ته مو وایي سړی وس پیدا شه زمونږ په کلي کې نامړه خبره واوره بله وس مې ګزار وکړه ځوان او د شکلۍ د اثار مې داسې وشي بله ځوانه او چې د واورې د وره فکر ونه کړې هغه مونږ سنبال کړله ښه هله ځوانه واوره به یخه شوي داسې به یخه پرتی وس ډېله شوي به مي داسې ډېره شوي به مې یخه به م پرون مې چتې له پنډۍ وشته اورې لالا راته وویل ویل لاس دې خطا لګي ویل سینه یې وله. هله ځوانه راځئ چې هغه واوره صحیح کړو راځئ واوره دې راوالاله یاره واوره به ښه یخه شوي لالا به وایي چې هله زما واوره څه شوه مونږ ته څه خبرې د واورې نه زما واوره شابه زما واوره پیدا کړه هله شابه لالا به چرمول کوي وس وایي به چې واوره دې څه کړه
او واوره وروره دلته ما ایښودې وه مال چې یاخه شي یاره دلته کښېنم په دې سوړه کې ما ته پیریان ښکاري پیریان چې واوره دې څه کړه دوکان کې چې مې لوړ راغسته هغه دې څه کړه هغه خو ما دلته ایښودې وه ویل چې یاخه شي دی وړو راته ویل چا ویله دې وړو ما ته ویل چې یخ غول خورې واوره دې څه کړه وایم هغه خو دلته پیریان وویل هغه کور به مېلمانه څه کوي بچه نو که دا ویم دا ته څه وایې یاره هیله کوم دلته دې غار لاندې ده بچه ما واوره در کړې وه هغه دې څه کړه واوره خو سړو ماله ویل چې یخه شي دلته ویل لکه په اوبو کې یخېږي ویل چې په اوبو کې یخه شي نو زه څه خبر لکه واوره دې څه کړه یاره په اوبو کې یخېږي